هسې خو د پښتو د ټپې ډېر زیات خصوصیات وي لکه موسیقیت، نغمګي، سادګي، رواني، روزمره ژبه، مضمون افریني، رعایت لفظي او د دوه مصرو جوړښت ربط څه انتهایي کمال وي پکې. په بهرنۍ مصره کې 9 سېلابه او لاندنۍ کې 13 او بیا پکې دومره یو ژوره موضوع راغستل او دومره په اسانو ټکو کې سادګي او عام فهم انداز سره بیانول ډېر ګران کار دی. لکه دا ټپه چې څه د لمدو لونګو بوی دی، څه د لمدو لونګو بوی دی، بیا کومې پیغلې په سلګو ژړلې دینه، ته مات بنګړي ته په ژړای، زه د مات زړه سره په کړس خندا کومه، د ګل کېدو امید مې نشته، جانان په ځمکه د ملتان کرلی یم. شال کې مې 20 پیوند ښه دي، چې لالې وي نیستي به ختمه شي مینه، د صبر چل زمانه زده که، زه د خیرو وي زه دعا درته کومه.